السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا ته په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو په دغه ویډیو کې راسره لیدلی شئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبان د روانې جګړې لپاره هیڅ مشروعیت نه لري. طالبان هیڅ نوع مشروعیت د دې جګړې دپاره نه لري. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبان د روانې جګړې لپاره هیڅ ډول مشروع دلیل نه لري او په وینا یې چې باید طالبان نور له جنګه لاس واخلي او سوله وکړي. ولسمشر غني په طالبانو غږ کوي او وایي چې راشئ او نور د پردیو په لاس خپل ګران وطن افغانستان مه ورانوئ. سوله وکړئ تر څو ګران هېواد په ګډه جوړ او آباد کړو. بس ده راسئ چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند. غني همداراز ویلي چې که موږ افغانان له یو بل سره سوله وکړو هیڅوک مو نشي ماتولی. طالبانو باندې غږ کوم چې سوله وکړئ او نور د پردیو لاس له افغانستان څخه لرې کړئ. غني طالبانو ته وویل چې تاسو هر افغان مني خو تاسو افغانان ومنئ او له افغانانو سره سوله وکړئ. افغان یې نور افغانان هم مني، نور افغانان ومنئ. ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو او امریکا ترمنځ شوي تړون ته په اشارې وویل طالبان ویاړ کوي چې په بهرنیو ځواکونو یې حملې نه دي کړې، نو بیا ولې خپل افغان پولیس ورور وژني؟ ویاړ کوي چې باندینی قوتونو باندې حملې نه دي کړي. موږ ډېر خوښ یو چې باندینی قوتونو باندې حمله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد ووژني، خپل ورور، خپل خور، خپل کور تباه کوي. غني زیاته کړه چې هیڅ افغان بل افغان ته د جګړې له لارې نه تسلیمیږي، خو موږ کولی شو چې د خبرو له لارې دا جګړه پای ته ورسوو. یو افغان د بل افغان ته نه تسلیمیږي، اما په روغې باندې، په سولې باندې، په منطق باندې انشاءالله تعالی ټول به یو بل ومني. قدرمنو لیدونکو که مو ویډیو خوښې شوي وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک رب سپارم ښې چارې.